یحیی بن معاذ رحمه الله به وی اللیل طویل د ژمي شپه ډېره اوږده ده نو په خوب یې مه لنډوه په خوب یې مه لنډوه موږ دومره غافله خلک یو که نه تاسو خو به دینداره یې داسې نه خفه شئ خو زه به خپله خبره وکړم داسې څوک خفه شي چې ته یعنې موږ ته د دې څه نسبت کوي چې موږ داسې نه یو چې یو بل ته ښه دا وایو یاره کټ کې اوړو راوړو یاره شپه نه تېرېږي چې اوړې راوړې راپاڅئ 2 رکعته لمونځ وکړئ وایو نه یو بل ته یاره وایي ستړي شو په دې کټ کې نو خو راپاڅه قسم دې خوړلی دی تهجد به نه کوو اوږدې شپې دي یقیني سړی پکې ستړی شي دې کې شک نشته او زه دا خبره کوم او ښه د دعوې سره یې کوم او ګمان نه دی زما چې صرف فقط ګمان دی ډېر بې شماره په موږ کې د شپې لنډۍ په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې که نه خبره زما غلطۍ که غلطۍ بخښنه غواړم چې دا موږ خو داسې نه یو ځکه ټیک ټاک او فیسبوک دا تندروالی که موږ لږ سیټ ته کېدو 2 رکعته به پکې ونه کړو راپابسو 2 رکعته به وکړو الله ته لږ به الله ته ودرېږو لږ به وجاړو مزېدارې شپې دي او ځکه یو دا خبره یاده کوي چې د دې ژمي د شپې د تهجد په دې پسې نیکان خلک ولې خفه کېږي دا ته یو فایده ذکر کوم د دې 2 وجې دي دا ډېر ګران کار دی او دا نیکان خلک غواړي چې موږ د الله رب العزت لپاره څه داسې وکړو چې قرباني پکې ورکړو لکه یو خو موږ یو موږ دینداري کومه یو غواړو مولوي صاحب هغه راته بیان کړه چې داسې لنډې غونډه کې مسلې ډېر اوږدوله پسې مزه دا نیکان خلک د الله دینداره بندگان وو او شتي الحمدلله هغوی قرباني ته خوشحالېږي وایي چې هغوی د الله سره بیه کړې ده چې الله زه به قرباني ورکوم ته به ماله دا راکې نو لګیا دي په خپل تجارت کې د ژمي تهجد دا په نفس باندې ګران دي د 2 خبرو د لاسه یوه په دې ژمي کې په دې یخ کې د بړستنې نه پاڅېدل ډېر ګران کار دی دا په نفس باندې ګران دي نو چې کله ته د بړستنې قرباني ورکې او راپاڅې نو خو ته قرباني ورکې قرباني ټکی پکې موږ ووایو نو قرباني څه ته وایي سختې برداشت کولو ته وایي او زه ډېر تعجب وکړم چې دغه بړستن چې کله د دنیا مسله راشي که نه دا خو یو بړستن د که 10 پرتي هغه هم لرې کوو خو چې د الله د دین مسله راشي نری څادر د ځان نه نشو لرې کولی نری څادر خو بیا به هغه خبره وکړو د هغه بعضو د دعا په شان وایي الله موږ وچ په وچه وبخه وچ په وچه یعنې موږ خو د څادر او د کمبل د اوچتولو خو چې د دنیا مسله راشي او ګاډی او ټیم او کاروبار سم لیونی تی بیا جوړ شوی ټوپۍ تی کله پاتې شوي د چا نه پکې چشمې پاتې شوي چا پکې ویښته نه یې منګز کړي رامنډه وایي شو دنیا مسله ده یو دا په دې ګران دی دویم په ژمي کې اودس کول چاردام کول دا هم ګران کار دی او بیا اودس چاردام ښه صحیح کول نو ته دا 2 سختې دا 2 تکلیفونه دا 2 قربانیانې به ورکې نو ته به تهجد له راپاڅې نو زما تاسو ته دا نصیحت دی ډېرې اوږدې شپې دي ته په اوړي کې به ته 4 نیموله 3 نیموله راپاڅېدې اوس دلته سهار اذان سره پاسه به 5 وایي 4 راپاسه 4 ګوره زما د دغه مطابق تجربې مطابق کمزوري تجربې مطابق سړی په خپله راپاڅېدلی ستاسو راته پته نشته خو سړی راپاڅېدلی په خپله دومره خوب سړی څنګه په یو سنا کولی شي نو راپاڅېد چې راپاڅېد پاسه مخ راسونځي الحمدلله وسایل شتي ښه ګرمې اوبه شتي کمره هم هغه یخه نه ده ګرمه کمره ده پکې یو ګاډي ته ودرېږه الله ته وجاړه الله ته ودرېږه الله ګوره غیرتي ذات دی چې تا دا بړستن پرېښود او تا په دې ژمي کې اودس وکړو چاردام دې وکړو اوس سوچ کوو چې الله به دله څه درکوي ته ورته دومره ودرېږي نو کوشش کوئ د 4 رکعاتو کولو 6 10 8 بیا پسې ویتر وکړئ دعاګانې پکې غواړئ
دی موقع ده دغه شان روجي نیوه ورځ سمه لنډه شوې ده مازدیګر مونځ سړی وکړي که نه او چې وخوځي ماښام بانګ وایي ماښام اذان شي روجي پکې نفلي نیسئ که یو سړی وي چې نه زه کار کوم ما ته ډېر تکلیف دی کیدای شي بعضو کسانو ته ډېر تکلیف وي بدن د لحاظه بیماري عمر زیات وي کار سخي نو کومه ورځ چې کار نه یې نیسه او چې څوک یې نیسي که نه هغې بیا یې نیسي هغه بیا په هر حال ځان له څه طریقه وباسي ځکه لکه اوس میاشت کې د 3 ورځې روجې دي د 3 ورځې مستحب روجې چې کومې دي 14 14 15 لږ الله دپاره څه برداشت نه که نه نشو برداشت کولی هغه موږ ټول په خوله جواب به کړو بیا پاټې عمل نشته او په هغه ټیم هم طبیعت هم داسې کړی چې د بریتونه مو وینې ساسي ما روجه نیولې ده نو دا اوس موقع ده نفلي روجې پکې نیسئ تهجد پکې کوئ اخرنۍ خبره ما خو تاسو ته وختي د دغه د درس په اوله کې ووایي چې عبرتونه او نصیحتونه پکې ډېر دي دا یو څو ذکر کو یو دا خبره یې د ساتئ دا زما ټولو ته نصیحت دی چې د دې اور په مسله کې احتیاط کوئ د اور لګول هیټرې لګول په دې کې احتیاط کوئ سبحان الله دا مسله ګوره حدیث کې ذکر شوې ده حدیث کې د په صحیح بخاري سے مسلم کې حدیث ته ابو موسی اشعري رضی الله عنه را نقل کړی دی وی په مدینه کې یو کور سوځېدلی و د شپې په مدینه کې یو کور سوځېدلی و د شپې هغه هم دقې شان اوري چې ته پرېښودی دی او دوی ویده شوي دي ټول کور سوځېدلی فحدث بشأنهم النبي صلی الله علیه وسلم سهار د خلکو رسول الله وسلم ته یا رسول الله داسې قصه شوي هغه وی ان هذه النار انما هي عدو لكم دا اور ګوره ستاسو دشمن دی نو چې کله وده کېږئ فاطفئوها عنکم نو دا مړ کوئ او عبدالله بن عمر روایت ته صحیح مسلم کې دی رسول الله وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون کله چې تاسو وده کېږئ نو اور بل مه پرېږدئ کورونو کې یو روایت کې داسې هم راځي ګوره صحیح بخاري کې دی رسول الله وسلم واطفئوا المصابيح لاټین ډیوه چې صحیح دا مړه که ولې وی فإن الفویسقه فویسقه دا منګک ته او مږې ته ویلی کېږي وی کېدی شي چېرته مږه راشي او دا راغوزار کي فأحرقت أهل البيت ټول کور به وسوځي یاره خو شتي که نه خدام رسول الله وسلم ذکر کړي دي نو اوس ګوره سبحان الله دا خبره په حدیثونو کې راغلې ده چې ډېر احتیاط به کوې د دې پرون د کابل ورځ ما یو تصویر ولیدو چې کوړمې پلار او 4-5 بچي په یو ځای مړه دي ښځه هغه د شپې دا ګیس د هیټر چې دا کوله پرېښوده دا د ساه د انسان باندې اکسیجن ختموي نو د دې طریقه کار دی که هغه تاسو اور لګوئ که هغه تاسو هیټر لګوئ که هغه ګیس وي که هغه هر څه طریقه کار د هغې دا وي چې سړی کمره پې ګرمه کړي لږ واخله او بیا بند کړي او که لګولی دي ني چې کمره کې دومره داسې ځای وي چې په هغې باندې هوا راننوځي وځي دی وي چې یاره دا خو موږ ته ماحول خرابوي نو څه وکړو د ماحول سره هلته ستا بدن موږ ته ډېر اهم دی ستا دا ژوند موږ ته ډېر اهم دی ته خو ماحول نه خرابوي ته خو هر څه وایي چې ګرم وایي خو موږ وایو چې دا ساه دې بند نه شي د ماحول د برابرولو په سوچ کې چېرته ساه ونه بېلي بیا بچي دي په کورونو کې خصوصا ښځو ته دا نصیحت دی چې د اور سره ټوغې مه کوئ رسول سلم وایي که نه اور ستاسو دشمن دی د اور مړ کوئ نو پخوا به دغه اور اوس هم بعضو علاقو کې اور استعمالیږي دا سکروټي نه سکروټي دا چې ګرمې پرېږدي دا هم ګورې تب جوړوي اکسیجن او ساه بندوي ګورې دی سړي کویله دا هم نقصاني ده ګیس جوړوي دا سکروټي کویله دا ټول یو شی دی نو که بل پرز په کمره کې بل پاتې شو که نه نو بیا ورته څه ځای کوله وهئ
چې بای کې هوا راځیم او بای کې هوا وزیم. نو زمونږ د بدن په مونږ باندې حق دی چې مونږ د دې بدن حفاظت وکړو. نو مونږ دغه حفاظت خو کوو چې واسکټ او پکول او صادر دا راوړو چې ګرم شي، خو دې طرف ته سوچ نه چې دومره ګرم نه کړي چې بل نقصان ولا ورکړي. ورسېدی پې که نه. نو دا د یو څو وعظونه یو څو نصیحتونه چې تعلق یې د جمع سره ساتو. رب العالمین دې دا جمع زموږ دپاره او د دې امت ټول لپاره د خیر او د برکت جمع وګرځوي. او الله رب العزت دې کم خلک چې غریبانان دي، فقیران دي، محتاج دي په دې جمع کې او د هغوی سره څه وسایل نشتي، رب العالمین دې د هغوی په حال باندې خاص رحم وکړي. او الله رب العزت دې موږ له طاقت راکړي چې د یو بل سره مرسته وکړو، د یو بل سره منډه ووهو. او الله رب العزت دې دا کومې خبرې چې موږ واورېدې، دا کوم وعظونه او نصیحتونه، الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.